أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عزتمند مسلمانانو نن دې باره کې مختصر خبره کوم. اکثر خلک په دې شک کې پراته چې قرباني په چا باندې کی په چا باندې نه کی. بعض خلک د قرباني مستحقین قرباني په واجب قرباني ونی کی. بعض خلک قرباني په واجب نه قرباني کوي. دیتا گورو چه دا چا کی قربانی پاغا چا باندی کیگی چه دونی میں 50 توله سونا سپینزر دا د مسلمان سری د دې قیمت د مسلمان سروی د دې برابر سامانونه وغیرہ د مسلمان سری قربانی په واجب ده. دارنگی آزاد مسلمان بھئی مسافر بنے کور بھئی دارنگی داسی مسلمان چی داغا دا اسباب مال قیمت ددی ترسی اچسوک یو دی کی او جدا مسئلہ خلق بدے شک کی چی 50 زکاة نکی یعنی سوک زکاة ورکون کے نصاب نه جوړیږي هغه باندې قربانی نه کیږي. صحیح خبره ده، خو زکات کې دا خبره یاد ساتل پکار دی په دې قربانی کې چې قربانی کې به ټول سامان ګوري، فرنیچر زیاتی ګړه به ګوري، لباس به زیاتی ګړه ګوري، پیزار به زیاتی ګړه ګوري، دارنګه نور سامانونه به زیاتی ګړه ګوري. کدا 2.5 سپینو زرو یعنی تولو مقدار ته رسیدل د قیمت ته رسیدا په دې مسلمان قربانی واجب ده دی به کوي. ورونو د قربانی فضیلتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د دې د پاره ده چې مسلمان قربانی وکي او د ګناهونو سره معاف شي. دې پورې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی د قربانی وس نه لري او اگر ولېږي په قرض باندې پیسې واخلي او په نیت د قربانۍ باندې هغه قرباني وکړي په نیت د ثواب باندې راتلونکي کال کې خو چې نیت صحیح، نیت د ریا نه، نیت د غوښې نه، نیت د کلاوي نه، نیت د الله رضا وي او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي، د هغې اراده وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام د بچی سنت هغه ژوندي شوی، د اسماعیل علیه السلام سنت می ژوندي کړی. نو داسې مسلمان هغه له پکار دی نبی اسلام فرمایي داسې مسلمان له الله د یعنی راتلونکي کال کې مال حلال به ول نصیب کړي، داشته قرضه د قربانۍ به ختم کړي، خپل وس او توفیق بول الله د قربانۍ ور کړي. ورونو دې کې احتیاط وکړئ چې قربانۍ خپل ټول اسباب براخلئ. که سره زر ګران وي ونی می تولې سونه دي سره زر دي دا قیمت ډیر بڑاو دي. نو سپین زر 2.50 تولې سونه دي خلق سرو زر ته ګوري او سپینو زر ته نه ګوري. نو سپینو زر ته به وګوري 2.50 سپینو زرو سونه او ته ستاد سامانونو د زیاتی ګړي فرنیچر دارنګي د زیاتی ګړو ضرورت نه علاوه نور چې څومره سامانونه دي هغه په محاسبو کې روا بخلي چې دا سامان زما زیاتی ګړه دا زیاتی ګړه دا زیاتی ګړه د دغه قیمت بر واخلي کده دې قیمت تر رسیدي قرباني در باندې واجب ده. کوو دې نکړه عند الله با الله په دربار کې به مجرمي الله به دې بیا را نسی. ځکه دا د انبیا سنت عمل له نو پکار دا چې څومره مسلمانان زما پیغام اوري نو یو طرف ته بدا نه وای چې زکات جدا شي دی واقع دی چې زکات دی خو چې کوم مسلمان دا سامان په زکات باندې دا سامان په کې نه حسابي هغه چې کال په تیر شي تاسو د اختر په سحر باندې یعنی پیسې وشوي قرضه در باندې نشته 2.5 تولو سپینو زرو قیمت ستا پیسې د اختر په بیګي ورسېدي سحر ورسېدي تا باندې قرباني واجب ده.
دا بقای مسلمانانو په دې کې ډیر زیات احتیاط وکړي او دارنګې چې نو مسایلو د علماو ته رجوع کوي او د هغې په باره کې تپوسونه وکړي. الله پاک دې په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.